بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو ملګرو، تاسو ته په لرن انګلیش ان پښتو چینل کې په هیرالۍ او ستړي مشو یم. ملګرو، د ټولو نه مخکې خو زه ستاسو ډېر شکریا ادا کوم چې تاسو ما له دومره مینه محبت راکو. په ډېر کم وخت کې تاسو زما 1000 سبسکرایبر پوره کړو. ملګرو، په نننی کلاس کې به زه تاسو ته د مختلفو ټکو معنی کوم او بیا به درته هغه په جمله کې هم استعمالوم. ملګرو، کلاس تر پایه پورې وګورئ او که په چینل باندې نوي یاست نو چینل هم سبسکرایب کړئ، ویډیو لایک کړئ او د خپلو ملګرو څخه هم شیر کړئ. پهلنی ټکی موږ سره څه دی؟ افیټوم، مثال. The manner of حضرت محمد صلی الله علیه وسلم is an epitome for everyone. د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم اخلاق د ټولو خلکو لپاره یو نمونه ده. د نبی علیه صلوات وسلام چې کوم ښه اخلاق هغه د ټول امت مسلمه یعنی د ټول انسانیت دپاره هغه یو نمونه ده. نو موږ به په انګلیش کې وی The manner of حضرت محمد صلی الله علیه وسلم is an epitome for everyone. دویم ټکی موږ سره سره بوک. بوک وی کتاب ته. Make friendship with book. کتاب سره دوستی جوړه کړئ. Money. Money وی پیسو ته. Money makes the margo. پیسه په غره کې هم لار کوي. که موږ چېرته یو کس ته وی چې پیسه خو په غره کې هم لار کوي نو په انګلیش کې به ورته وی Money makes the margo. دا یو متل دی چې زموږ پخواني خلکي کوي. نالج، علم. علم ته په انګلیش کې وی نالج. نالج از پاور. علم طاقت دی. یعنی په اوس وخت کې چې کم ملکونو څه علم ورسه دی نو هغو ډېر مخکې روان دي. نو که موږ یو کس ته وی چې علم طاقت دی نو په انګلیش کې به ورته وی نالج از پاور. ایکسپرټ، ماهر یعنی یو پوهه. هی از ویری ایکسپرټ مین. هغه یو ماهر سړی دی. که موږ یو کس یادو چې هغه ډېر ماهر دی یا ډېر پوهه دی نو په انګلیش کې به وی he is very expert man. شټ. شټ وی بندولو ته. یو سیز بندولو ته په انګلیش کې وی شټ. نو که موږ یو کس ته وی چې دروازه بنده کړه نو په انګلیش کې به ورته وی شټ د ډور. سیفټ، چڼ. یو شي چڼولو ته په انګلیش کې موږ سیفټ ویلی شو. سیفټ سم فلور، لږ وړه چڼ کړه. که موږ چېرته یو کس ته وي چې هلکه لږ وړه چڼ کړه نو په انګلیش کې به ورته وی سیفټ د فلور. نالج، علم. نالج از لایټ. علم رڼا ده. که موږ چېرته یو کس ته وي چې علم رڼا ده نو په انګلیش کې به ورته وی نالج از لایټ. پیشنټ، مریض. د پیشنټ از ډاینګ. مریض مړ کیږي. که موږ وی چې هلکه دا مریض مړ کیږي نو په انګلیش کې به وی د پیشنټ از ډاینګ. listening، اوریدل. اوریدلو ته په انګلیش کې وی listening. we are listening music. موږ غانې اورو یا موږ لوبې اورو. که موږ یو کس ته وی چې موږ غانې اورو نو په انګلیش کې به ورته وی we are listening music. اعلان، ځان له. he اعلان at home. هغه په کور کې ځان له دی. که موږ چېرته یو کس یادو چې هغه په کور کې ځان له دی یعنی څوک ورڅه هم نشته دی نو په انګلیش کې به وی he اعلان at home. strain، چڼ. strain هم وی چڼ ته. strain د ټي. چای چڼ کړه. که موږ چېرته یو کس ته وی چې دا چای لږ چڼ کړه نو په انګلیش کې به ورته وی strain د ټي. تاسو ته ما مخکې هم په یو جمله کې ویلي. مخکې موږ سره څه سیفټ. سیفټ هم وی یو شی چڼکولو ته. که موږ چېرته یو کس ته وی چې دا وړه چڼ کړه نو بیا به ورته موږ په انګلیش کې وی سیفټ د فلور. پورټي، غریبي. غریبۍ ته په انګلیش کې وی پورټي. او الله پروټیکټ اس فرام پورټي. ای الله موږ د غریبۍ نه وساتي. که موږ چېرته الله تعالی نه سوال کوو په دعا کې چې ای الله موږ د غریبۍ نه وساتي نو په انګلیش کې به وی او الله پروټیکټ اس فرام پورټي. ویلیج، کلی. کلی ته په انګلیش کې وی ویلیج. ویلیج از فار اوی. کلی لرې دی. که موږ چېرته یو کس ته وی چې هلکه دا کلی خو لرې دی یا خپل کلی ورته ښیي نو په انګلیش کې به وی ویلیج از فار اوی. پات، لاره. لارې ته په انګلیش کې وی پات. او الله شو اس د رایټ پات. ای الله موږ ته ښه لاره وښیه. که موږ چېرته د الله تعالی نه سوال کوو چې ای الله موږ ته ښه لاره وښیه نو په انګلیش کې به وی او الله شو اس د رایټ پات. انټایر، ټول. او الله forgive the entire Muslim Ummah. ای الله ټول امت مسلمه وبخي. که موږ چېرته د الله تعالی نه سوال کوو چې ای الله ټوله امت مسلمه وبخي نو په انګلیش کې به وی او الله forgive
the entire Muslim Ummah. Lose کلاو کلاو ته په انګلیش کې وی lose. I wear loose dress. ما کلاو کالی اچولی. کو موږ چېرته یو کس ته وی چې ما هو نن کلاو کالی اچولی نو په انګلیش کې به وی I wear loose dress. Accept قبلول یو څیز قبلولو ته په انګلیش کې وی accept. Accept my gift. زما تحفه قبول کړه. کو موږ چېرته یو کس له تحفه ورکوو موږ ورته وایو چې دا زما تحفه قبول کړه نو په انګلیش کې به ورته وی accept my gift. Spend خرچ کول خرچه کول یا خرچ کول یو شیز نو دې ته په انګلیش کې وی spend. Spend your time for good. خپل وخت په ښه کارونو کې ولګوه. کو موږ چېرته یو کس ته وایو چې دا خپل وخت یې قیمتي کا یا په ښو کارونو باندې ولګوه نو په انګلیش کې به ورته وی spend your time for good. Talk خبره خبرې چې موږ کوم کوو دې ته په انګلیش کې وی talk. Talk to my dad. زما پلار سره خبره وکړه. کو موږ چېرته یو کس ته وی چې هلکه دې څیز باره کې زما پلار سره خبره وکړه نو په انګلیش کې به ورته وی talk to my dad. ډیډ چې کومه دی پلار ته وی پدر هم پلار ته وی. بریک ماتول یو څیز ماتولو ته په انګلیش کې موږ بریک ویلی شو. بریک د ایګ اګۍ ماته کړه. کو موږ چېرته یو کس ته وی چې هلکه د اګۍ ماته کړه نو په انګلیش کې به ورته وی بریک د ایګ. ډیګ کنختل یعنې ځمکه کنستلو ته په انګلیش کې وی ډیګ. ډیګ ا ډیچ کنده وکنه. کو موږ چېرته یو کس ته وی چې دلته یو کنده وکنه نو په انګلیش کې به ورته وی ډیګ ا ډیچ. بیټ وخل یو کس یا یو څیز وخلو ته په انګلیش کې وی بیټ. ډونټ بیټ د چلډرن ماشومان مه وخئ. کو موږ چېرته یو کس ته نصیحت کوو چې ماشومان مه وخئ نو په انګلیش کې به وی ډونټ بیټ د چلډرن. بیهولډ وګوره. کو موږ چېرته یو کس ته وی چې وګوره نو په انګلیش کې به ورته وی بیهولډ. بیهولډ هی از کمینګ. وګوره هغه را روان دی. کو موږ چېرته یو کس ته وګوره چې هغه هلک را روان دی نو په انګلیش کې به ورته وی بیهولډ هی از کمینګ. سویم لامبل لامبلو ته په انګلیش کې وی سویم یعنې په اوبو وغیره کې لامبلو ته په انګلیش کې موږ سویم ویلی شو. سویم ان شیلو واټر په رنګو اوبو کې لامبه. کو موږ چېرته یو کس ته وی چې په رنګو اوبو کې لامبه یعنې په ژورو اوبو کې مه لامبه. کمې اوبه چې تا غیبوي رنګۍ اوبه هغې ته وی چې کم انسان نه غیبوي. نو که موږ چېرته یو کس ته وی چې رنګو اوبو کې لامبه نو په انګلیش کې به ورته وی swim in shallow water. begin شروع یو کار شروع کولو ته په انګلیش کې ویلی شي begin. begin in the name of Allah. الله په نامه شروع وکړه. کو موږ چېرته یو کس ته وی چې د الله په نامه شروع وکړه نو په انګلیش کې به ورته وی begin in the name of Allah. stay دمه دمه یا آرام کولو ته په انګلیش کې وی stay. stay with me ما سره دمه وکړه. کو چېرته موږ ناست یو زموږ په خوا باندې څوک تیریږي او موږ ورته وی چې هلکه ما سره دمه وکړه نو په انګلیش کې ورته به وی stay with me. swear قسم خوړل قسم خوړلو ته په انګلیش کې وی swear. do you swear آیا ته قسم خوري. کو موږ چېرته یو کس ته وی چې آیا ته په دې څیز باندې یا په دې کار باندې قسم خوري نو په انګلیش کې به ورته وی do you swear. song غانا غانې ته په انګلیش کې وی song. sing a song غانه ووایه. کو موږ چېرته یو کس ته وی چې هلکه یو غانه ووایه نو په انګلیش کې به ورته وی sing a song. sit کښېنه کښېناستو ته په انګلیش کې وی sit. sit here دلته کښېنه. کو موږ چېرته یو کس ته وی چې هلکه دلته کښېنه نو په انګلیش کې به ورته وی sit here. stand ولاړ یا ودرېږه. stand near the door دروازې سره خوا کې ودرېږه. کو موږ چېرته یو کس ته وی چې دروازې سره خوا کې ودرېږه نو په انګلیش کې به ورته وی stand near the door. speak ویل موږ چې لا کمې خبرې کوو دې ته په انګلیش کې وی speak یعنې موږ چې په خوله باندې کمې خبرې کوو هغې ته په انګلیش کې ویلی شي speaking. speak the truth رښتیا وایه. کو موږ یو کس ته وی چې هلکه مړه دروغ مه وایه رښتیا خبره وکړه نو په انګلیش کې به ورته وی speak the truth. یا که موږ یو کس ته نصیحت هم کوو چې رښتیا وایه نو په انګلیش کې به ورته وی speak the truth. ملګرو دا زموږ نننی کلاس چې په دې کلاس کې موږ تاسو ته مختلف ټکي راوړي او د هغې معنی هم درته وکړه او هغه هم درته بیا په جمله کې هم استعمال کړه. امید کوم ملګرو چې تاسو به دا کلاس په اسانه طریقې سره زده کړئ.
ملګرو که چېرته تاسو زموږ چینل نه سبسکرایب کړی نو چینل سبسکرایب کړئ، ویډیوګانې لایک کړئ او خپلو ملګرو سره هم شیر کړئ. ملګرو اوس ماله اجازت راکئ، انشاءالله تاسو سره به په یو بل نوي کلاس کې ملاقات کومه. د الله په امان، د خپل ځان ډیر خیال ساتئ.